هغې څه وروسته د پیغمبر علیه صلات وسلام د الله تعالی سره کومه مکالمه وسوه، څه خبرې وسوې، نو ما درته ویل چې د عاشق و د معشوق ملاقات دی، د عاشق و د معشوق مجلس دی. په هغې کې بعضې داسې خبرې راځي چې کرام الکاتبین ته هم د هغې معلومات نه کېږي، لیکن چې محدثینو کومه خبره را نقل کړې ده، یوه خبره دا ده چې الله تعالی ورته زما محبوبه ستا د امت زندگی زه سارم، ستا د امت زندگی زه ګورم، ستا د امت د انسانانو سره د ورځې هم ګناهونه کېږي، د شپې هم ګناهونه کېږي، د هغې سه سهار هم ګناهونه کېږي، د هغې سه ماښام هم ګناهونه کېږي، د هغې سه کوچني ګناهونه کېږي، د هغې سه لوی ګناهونه کېږي، د هغې سه ښکاره ګناهونه کېږي، د هغې سه په پټه باندې ګناهونه کېږي. لیکن زما محبوبه ما ته د انسانیت دپاره رحمت ګرځولی، ستا د رحمتیت په خاطر د هغې سره مناسب زه مغفرت بولم، بس چې زه به هغې ته د دې ګناهونو مغفرت او بخښنه کوم او د دې ګناهونو په خاطر به زه هغې رسوا کوم نه. زما د نورو امتو سره معامله دا وله چې کله به د شپې ګناه په پټه باندې وکړه، څوک به په خبر نو، سهار به پر دروازه و پر دیواله باندې غټ لیکلي و چې دا سړي په شپې کې دغه ګناه وکړه، بیا به په ټوله قوم کې رسوا و، بیا به په ټوله قوم کې بې عزت و، او بیا به په ټوله قوم کې شرمنده و چې هغوی به در دروازه ورتلی نسو. ورته زما محبوبه ستا امت سهار و ماښام ګناه کبیرې کوي، لیکن زه د هغې پر ګناهونو باندې پرده اچوم. ډېر ځله یو څوک داسې چې هغې په ګناه کبیره باندې اخته وي، لیکن په قوم و په کلي و په علاقه کې خلک پر لاسو پر پښو پر تندیو مچوي، وایي دا زموږ بزرګ دی، دا زموږ شیخ دی، دا زموږ فلان دی. وایي زه ستا د امت ستا د رحمتیت په خاطر پر هره ګناه باندې پرده اچوم. پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله دا واورېد، ورته یا الله زما یو تمنا ده. ورته څه تمنا ده؟ ورته د قیامت په میدان کې زما د امت اعمال ما ته راوسپاره چې زه د خپل امت حساب و کتاب په خپله واخلم. الله تعالی ورته دې کې ستا مقصد څه دی؟ ورته دې کې زما مقصد دا دی چې زما د امت ګناهونه د نور امتو انسانانو ته ورښکاره نه سي، او زه د خپل امت په ګناهونو باندې د انبیاو په مابین کې شرمنده نه سم. نو په دې خاطر ما ته د خپل امت ګناهونه راوسپاره چې د هغې د ګناه اندازه ما ته معلوموي، بل چاته نسي معلومه. الله تعالی ورته زما محبوبه ستا مقصد په دې کې دا دی چې ستا د امت ګناهونه نورو انبیاو ته ښکاره نه سي. ورته زه به ستا د امت حساب په داسې حالت کې اخم چې ستا د امت ګناهونه به تا ته هم ښکاره نه سي. نور انبیا خو څه کوي، نور انسانیت خو څه کوي، او نور قومونه خو څه کوي، نور امتونه خو څه کوي. زه به ستا د امت حساب و کتاب په داسې شکل اخم چې هغې معلومات به و تا ته هم نه کېږي. او یو روایت کې راځي چې الله تعالی ورته ستا د امت حساب صرف په دې اخم چې د قیامت په مابین کې زما او د دوی په مابین کې کلام وسي، خبرې مې سره وسي. ځکه د قیامت په میدان کې الله تعالی د هر بنده څه پوښتنه کوي، وایي ابن فلان ابن فلان ای پلانکی د پلانکي زو. او الله تعالی به دا خبرې مخامخ د دې انسانانو سره کوي، په مابین کې به نه ترجمان نه به په مابین کې بل څوک. ورته که زما مقصود دغه نه وای چې ستا امت ته زه خپله هم کلامي ور شریکه نه کم، بیا به ستا امت ما بې حسابه استولی وی، ستا د امت سره به ما بالکل حساب کړی نه وی. صرف په دې خاطر چې زما د کلام عزت او زما د خبرو لذت د دوی په نصیب سي، په دغه نیت باندې ستا د امت سره د قیامت په میدان کې کل خبرې کوم. زه دا درته یم چې د دې امت لپاره خو بیا د قیامت حساب و کتاب دا د ذلت او د رسوایۍ ذریعه نه ده، بلکې دا د عزت او د سرخرویۍ او د کامیابۍ ده چې صرف الله تعالی د دوی سره کلام وکړي. په دې خاطر الله د دې امت څخه حساب اخلي. د هغې څه وروسته بیا ورته وایي ای زما محبوبه د نورو امتونو سره زما عجیبه معامله وه چې نورو امتونو به کله ګناه وکړله چې په کومه ګناه به اخته ولو، سهار چې به راپورته کېدل زما سزا به د هغې باندې د مځکې پر مخ باندې راغلی وه. کله به یې ورته ویل چې کونو قردة خاسئین، سهار به دوی په بیزوګیانو بدل. کله به یې د شپې ګناه کوله، ما به سهار د دوی شکلونه په خنزیرانو ور بدل کو. کله به ما مځکه سره وچاودل، هغه به ژوندي په دې مځکه باندې ننوتل. او کله به ما رنګونه ور بدل کړو، کله به ما پر دې باندې د ډبرو بارانونه وکړو. لیکن زما محبوبه ستا امت چې هر څومره ګناه کوي، د
د هغې دپاره ما ته راستولی او ما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ته د دې امت دپاره رحمت یې او ستا د رحمت په جولۍ ستا په زما د ملاقات په خاطر ستا په جولۍ کې ستا امت ما در پرېښی دی او هغې باندې نه زه قذف راولم، نه مسخ راولم، نه د هغې شکلونه بدلوم، نه پر هغې د ډبرو بارانونه راوروم. ورته یې زما محبوبه ستا امت ظاهرا یو عمل کوي چې کله په مجمعو د خلکو په مابین کې راسي بیا خو ډېر بزرګ دی او ښه کارونه کوي، لیکن غریب چې کله په تنهایي او یا کړوالي کې راسي بیا په ګناهونو باندې اخته دی. ورته زما محبوبه ستا په خاطر زه د هغې ظاهر شمارم، د هغې باطن ته نه ګورم چې ظاهرا په مجمع کې دی عمل کوي، په خلکو په مابین کې دی کوم کار کوي، زه هغې کار وشمارم چې تنهایي کې دی کومه ګناه کوي، زه د هغې څه صرف نظر کوم. او ستا د امت دپاره ما جنت تیار کړی دی، لیکن ستا د امت د دشمنانو دپاره ما جهنم تیار کړی دی. لیکن ستا امت په زور باندې جنت پرېږدي او جهنم ته ځان رسوي. ورته زما محبوبه ستا د امت د رس ضمانت ما اخیستی دی، زه د هغې د رس ضامن یم، زه د هغې د رس ذمهواره یم، زه د هغې د رزق رسونکی یم. لیکن افسوس چې ستا امت زما پر دې ضمانت باندې هیڅ عقیده نه ساتي. هغې چې کومې لارې ما ورته حرامې کړي دي د ده عقیده دا ده که زه د حرامه لار نه کم اختیار زما رزق نه پوره کېږي، زما د بچانو رزق نه پوره کېږي او زما د خاندانو زما د کورنۍ ضروریات نه پوره کېږي او دی دومره کمزوری عقیده زما پر دې ضمانتو کفالت لري. که چیرې ستا امت د یو زما د یو ادنا مخلوق د یو مرغۍ عقیده وساتي بیا خو دا ستا امت ته خبرې ټولې اسانه دي. تاسو لیدلی کشنۍ مرغۍ لو توکلتم علی الله حق توکله، که چیرې تاسو پر الله باندې حق توکل وکړئ، حق توکل د کشنۍ مرغۍ دی. تاسو مرغۍ لیدلی سهار چې د ځالۍ سره وځي هغه وږی پورول، لیکن دا چې کله والوځي ورځ تېره کړي ماښام چې ځالۍ راځي دا په نس باندې مړی، د هغې سره دا فکر نه وي ورسره چې سبا به چی شي خورم، د هغې سره دا فکر نه وي ورسره چې سبا به زما بچان چی شي خوري، د هغې سره دا فکر نه وي ورسره چې سبا به زه په کومه ځالۍ کې زندګي تېروم. سهار وږی الوځي او ماښام په خپل کور ته خپله مړه راځي. لیکن زموږ سره خو اوس د سبا فکر دی، زما سره د بچي فکر دی، زما سره د لمسیو د کړوسي فکر دی. نو په دې خاطر زه نه د حلالو خیال ساتم، نه د حرامو خیال ساتم، نه د روا خیال ساتم، نه د ناروا خیال.